داجی زه د سکول کار کوم خو زما سره موبایل نشته ما له موبایل واخله چې زه پکې د سکول سبق یادوم. بچیا موبایل خو د جینکو دپاره ټیک نه دی نو زه چې ستا ضرورت دی او سبق پکې یادی نو زه به درله موبایل واخلم. بچه یه بچه ستا دا دماغ برابر دی که برابر نه دی. په دې زمانه کې جینکو له چا موبایل اخیستی دی بچه د شرم د بېعزتۍ پته نه لګي خو ګورې دا موبایل وانهلې په دې ګورې زه خفه یم. داجی دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ مونږ عزتمن خلک یو او دا زما لور ده دا دومره غلط حرکت نشي کولی او په دې باندې زه د ډاکټرۍ سبق ویم او چې دې سره موبایل نه نو دا به دا سبق څنګه وایي او دا دومره غلط حرکت نشي کولی او الله دې خیر کړي مړه زه ځمه چې دې له موبایل واخلم. داجی ما له دا موبایل واخله انشاءالله زه به ستا د عزت پوره خیال ساتم او زه به تا هېڅ چېرې کوسترګې نه کړم. داجی پخیر راغلې ما له دې موبایل راوړو که نه؟ لویه شي بچې لویه شي بچې موبایل مې درله راوړو دا واخله خو بچې زما به د عزت ډېر زیات خیال ساتي ما ته ته دومره نه ګرانه لکه څومره چې ما ته خپل عزت ګران دی او بچې که چېرې زما د بېعزتۍ کوشش دې وکړو نو تا ته بیا پته ده چې پښتانه د ویښتو نه بغیر بل څه کار نه کوي نو بیا به دې په هغه ورځ زه ولم نو ښه دا ده چې ته به زما د عزت ډېر زیات خیال ساتي. لکه دا نمبر دی دا ما د جنۍ نمبر ښکاري ورکه ته میسیج ورته کوم کیدای شي چې لینډ والي جواب یې راکړو که نه نو لینډ به خامخا اخلي بیا. دا څوک دی یار په مخه میسیجونه کي خو نه جواب ولې نشم ورکوی ځکه چې د خپل پلار عزت په خاورو کې نشم خاورې کوی. یاره دا جنۍ میسیج ګوري نو جواب نه راکړي څه چل وکړم عام کال ورته وکړم او که دا ویډیو کال ورته وکړم یاره دا ویډیو کال به ښې ځکه واضحه پته خو به یې راته ولګي چې جنۍ ده که هلک دی. دا څوک دی چې په موږ ته مخه میسیجونه کي او اوس خو ویډیو کال وکړو ودرېږه چې اوچت کړمه چې دې څه وایي. الو ته څوک یې چې په موږ ته په مخه میسیجونه کوې ولې څه کار دی دی؟ ته ما څه کوې خو ماشاءالله په دې وټساپ باندې دومره ښکلی پیکچر لګول دی او ها ته چې ما په دې ویډیو کې ولیدې نو ولې ته زموږ سره په دې کالج کې نه او ولې زه تا نه یم لیدلی؟ ښه ما وپېژندې خو د خدای دپاره شه بیا دې نمبر ته کال ونه کې که زما پلار ته دې نه خبر شو نو لویه لانجه به دې بیا جوړه شي. نه مړه ته صرف په ما باندې اعتبار کوه پلار دی نه یو سړی به ته نه هم نه خبرېږي وایې ته چې کله اوزګار یې که نه نو ته ما ته میسیج کوه او ته ګوره زما د زړه نه خوښ یې صحیح ده؟ ښه زما هم د زړه نه ډېر خوښ یې خو بار به کال نه کې بس چې زه کله اوزګارېږم بیا به ته میسیج کوم. بای. یاره واصفه ته زما یو ډېر ښه ملګری خو یو خبره درته کوم خفه کېږي خو به نه نه مړه زه ولې خفه کېږم ته خو زما دوست نه زما ورور یې وایه. یاره ستا یو خورکی ده او د کالج یو هلک سره خبرې کوي په وټساپ باندې او ویډیو ډېره وایرل شوې ده یاره. لکه دا خو ته زما په سپینه جواب باندې دار لګې او ستا سره څه ثبوت دی؟ دا د هغه ویډیو وای مونږ خو غار شو تباه شو د دې جینۍ له لاسه خو مونږ وشرمېدو دا زه اوس ژوندی نه پرېږدم. حاجي په شرمونو باندې وشرمېدو. واصفه بچې داسې څه خبره ده چې وشرمېدو؟ حاجي ته څه خبرې چې تا د خپلې لور له موبایل اخیستو نو دا ورځ تا نه لیده په هغې ویډیو وایرل شوې ده او د کالج د ملګري سره په وټساپ باندې خبرې کړي او موږ خو په شرمونو باندې وشرمېدو. واصفه که چېرې دا خبرې نو زما د قسمي چې دا دواړه به زه ولمه خو ته راځه چې د دې ترونو سره او د دې پلار سره مشوره وکړمه چې څه چل وکړمه بیا زه پوه شه او دوی بچه نو ستاسو څه مشوره ده؟ داجي زه خو ویمه چې دا جینۍ زما لور ده
او ما درته بخله او دا وولی او چې کله مې هلک لاندې کو نو بیا به ورسره ګورم. یاره دادا زما خو دا مشوره ده چې ولوي نه هلکه جنۍ دي او نکاح به له وکړو خبره به له خلاصه کړو او نور به شرمېږو هم نه. نه 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 ترو مشوره دې مکمل غلطه ده خو داسې کار به وکړو چې دا جینۍ به راولو او دلته بیا وسوځو او که هلک خو بیا په هر ځای کې ورسو په هغه سره به بیا ګورو. او بابا ستا په خپله څه مشوره ده؟ یاره بچې زه اوس څه مشوره درکړم. زه خو دا وایم چې مه دا هلک ولی او مه دا جینۍ ولی، ځکه چې هغه خو دواړه معصومان دي، هغوی خو نه پوهېږي په دې خبرو. خو زه خو دا وایم چې د ټول نه لومړی د جینۍ دا پلار وویله دا ټول ګناه خو د ده دی. خو چېرې ده د خپلې لورې له دا موبایل نه وی راوړی نن به مونږ نه شرمېدو، نن به مونږ نه شرمېدو. او دا تپوس به د دې کتونکو نه وکړو چې دا ماشومان وژل پکار دي که د جینۍ دا پلار ویشتل پکار دي. دا کتونکي به ټول خپله رایې په کمنټ کې ضرور ورکړي چې مونږ څوک ولو، دا ماشومان ولو که د دې جینۍ دا پلار ولو.